یو کس وی که نه مولي صاحب راغی بیا ټایم پوره ونه مونږه سوال نیمه کې پرېښی یو کس وی چې زه د کتابونو مطالعه مې کوله نو په کتاب کې و چې یاره مسواک سره روژه مکروهه کېږي ځکه دې سره د خولې بدبو ختمیږي او حدیث شریف کې راځي چې د روژهدار د خولې د بدبو دا د الله جل شانو د مشکو نه زیاته خوښه ده. نو دا مې ته ویلي چې یاره په کتاب باندې څوک عالم کېږي نه، که صرف په کتاب عالم کېدی نه الله جل شانو به د قرآن سره پیغمبر نه رالیږلی. پته لګي د قرآن مجید سره د دین اسلام د کتابونو سره د استاذ هم ضرورت دي. صحیح ده چې هغه صحیح اصول وښیي تا ته د هر یو کتاب. او دویمه خبره دا چې دا مذهب چې تا کوم ذکر کړی د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی، ټیک دی، د هغه مذهب دی چې هغه په مذهب کې دا دی چې مسواک په روژه کې نه کوي. خو زمونږ مذهب دا دی چې د مسواک فضیلت په روژه کې نور هم سیوا کېږي. او حدیث شریف کې چې کوم راځي چې د روژهدار د خولې بدبو الله جل شانو ته خوښه ده، دا د روژهدار هغه عزت الله جل شانو ذکر کوي، د هغه احترام، د هغه عظمت، د هغه سخت او د هغه تکلیف هغې طرف ته الله جل شانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کوي چې الله جل شانو ته دا د مشکو دا خوشبو نه زیاته خوښه ده، نور الله جل شانو بدبو نه خوښوي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قرآن مجید وی الله جل شانو پاک خلق خوښوي، پاکي خوښوي. ان الله جمیل يحب الجمال. حدیث شریف کې راځي الله پاک ذات او پاکي خوښوي. نو مسواک کول په روژه کې په دې روژه نه ماتېږي بلکې فضیلت نور هم سیوا کېږي. ښه زمونږ غټه مسله ده که نه چې مونږ کې چېرته یونیورسټۍ کې پروفیسر یا چېرته فوجي او یا چېرته دین نه علاوه په بله شعبه کې که نه او دغه د فیلډ یو کله ریټایر شي بیا دې ته پرېوځي زه د قرآن تفسیر لیکم وایي بیا دې ته پرېوځي. هلکه مسلمانه د قرآن مجید دپاره ځکه اوس راپاسم زه خلکو ته دا ښیم یو میډیکل فیلډ ته زه لاړ شم او زه ډایرکټ هغې ته وایم چې ستاسو په دې څیز باندې زه ریسرچ کوم. هغه ما ته وایي چې دا بېوقوفه دی. د دې دپاره خو موږ د ډېرو سټیپونو نه پاس شوي دلته راغلي یو ریسرچ کوو او دی اوس ډایرکټ وایي چې زه په دې څیز باندې ریسرچ کوم. دلته چې ریټایر شي د بل کا د ټولو کارونو نه وځي بیا څه وایي زه د قرآن مجید تفسیر لیکم. ولې وایي ماله وایي لږه عربي هم راځي او لږه اردو هم راځي. نه په عربۍ باندې څوک عالم کېږي یاد ساتئ او نه د اردو په کتابونو باندې څوک عالم کېږي. ورې که صرف په عربۍ باندې انسان چېرته عالم کېدی او په قرآن مجید باندې پوهېدی نو دا ټول عربیان به اوس علما کرام یوه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر دور کې یو سړی راغی، یو واقع را یاد شوه نور الانوار کې په 108 نمبر صفحه باندې یو واقع ذکر شوی، احادیث مبارکو کتابونو هم ذکر کړي. نبی علیه صلات وسلام له یو مشرک راغی او ورته وی چې ستا دې قرآن باندې زما اعتراض دی. عربي و عربي د هغې عربو په خپله ژبه باندې هغوی چې به کوم فخر کو نو ورته وی زباره نومي و زباره لوی شاعر د عربیت. ورته وی ستا په قرآن مجید زما اعتراض دی. څه اعتراض دی؟ وی قرآن مجید دا وی چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. تاسو او تاسو چې د چا عبادت کوئ د الله نه ما سوا دا تاسو هم په جهنم کې، دا معبودان به هم د سره په جهنم کې. نو د عیسی علیه السلام هم عبادت شوی، نو عیسی علیه السلام هم جهنم ته ځي. نبی علیه صلات وسلام مبارک به خندا شو او یا زباره ما اجهلک بلسان قومک. ای زباره ته خو ما ته ډېر هوښیار ښکارېدي خو ته ډېر غټ جاهل په عربۍ د سره پوهېږي نه. هغه عربي و، د عربیت شاعر ولوي. نبی علیه السلام ورته وایي چې ته ډېر غټ جاهل ای زباره، عربي درځي بیا هم په قرآن مجید ته نه پوهېږي. د قرآن مجید دپاره اصول د قرآن مجید ضروري دي چې انسان یاد کړي وي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل انما فی هذه الآیة لغیر ذوی العقلاء. په دې آیت مبارکه کې چې دا ما راغلی انکم وما تعبدون دا د دې نه بوتان مراد دي، غیر ذوی العقول دي مراد دي، ذوی العقول ته نه دي مراد. ما په عربۍ کې من د ذوی العقول دپاره ځي او ما د غیر ذوی العقول دپاره. نو بوتان ته مراد دي چې بوتان به ورسره په دغه جهنم کې ورچوم او دا به هغه کاڼي چې الله جل شانو به جهنم اور تیزوي د دې دپاره. نو صرف عربي هم د دې دپاره ضروري دی ته چې زه به عربي زده کړم او سعودي عرب ته به لاړ شم بیا به راشم او د خلکو ته به د قرآن مجید تفسیرونه کوو. داسې نه ده. امام سیوطي رحمت الله علیه په الاتقان کې لیکلي دي چې د قرآن مجید دپاره 15 علوم هغه بنیادي طور باندې ضروري دي. خو زه چې کوم اصول امام سیوطي رحمت الله علیه فرمایي هغه ذکر کوم چې کوم د قرآن مجید دپاره ضروري دي. لکه هغه ما راجمع کړه ولو نوعت باعتبار ما ادمجته لزادت على 300. که ما د اصول د قرآن مجید راجمع کړه 300 نه به سیوا شي. څونه؟ 300 نه.
اوس دلته د اردو ترجمې وګوري سوی زه مفسر یم دا زموږ غټه غلطي ده ښه داسې نه کول پکار دې دپاره ځان له خلک د قرآن مجید د ریسرچ دپاره د نوکانو د کټ کولو مسنونه طریقه څه ده او نوکانو کټ کولو نه پس لاسونه انځل د دې شرعي حیثیت څه دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې به کله نوکان پرې کړه هغه به بیا راواغسته او په ځمکه کې به یو ځای کې دفن کړه ځکه دا انساني آزادي او د دې به ډېر احترام کوي یوه د هغې نه پس به یې لاسونه وینځل ساینس وایي کوم سړی چې د نوکانو کټ کولو نه پس لاسونه انځي نه دته د کینسر بیماري نه لګي څه ورته نه لګي د کلمو کینسر ورته وایي نه لګي دا یو مستحب طریقه د نبي علیه صلات وسلام به داسې کول لاسونه یې مینځل دا بله خبره چې مسنون طریقه نو بعضې فقهای کرامو ذکر کړې ده چې دې ګوتې نه به شروع کې د ښی لاس ته دې ګوتې نه داسې به کټ کې بیا به داسې کټ کې او بیا به اخره کې دا ګوته د دې نوک په پرې کې او وایي ساینس وایي کوم سړی چې داسې نوکان پرې کوي وایي دی به د بی پي او د شوګر د مرض نه الله جل شانو ساتي صحیح ده نور خاص په احادیثو مبارکو کې داسې طریقه صرف فقهای کرامو داسې ذکر کړی او ساینسي فایده پکې شته نور بس د ښی لاس نه شروع کول پکار دي که د هر طرفی ښه وکس لګولو سره او سټیم اغوستلو سره یعنې اباب چې کمی د اوبو دې سره روژه ماتېږي که نه وکس لګول که باري د پوزې نه نو په هغې باندې خو روژه نه ماتېږي البته دا سټیم چې دې سره روژه ماتېږي ښه احتیاط پکار دی ذرات ځي دننه د اوبو د افطارۍ په وخت کې دعا کول او په دعا کې لاس چوتول جایز دي که نه او بلکل جایز دي لاس چوتول دا د دعا په آدابو کې دي ښه هره دعا دپاره څوک لاس نه چوتوي لکه یو سړی واشروم ته ځي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث د واشروم دپاره بعضې دعاګانې داسې هغې کې لاس چوتول دا آداب او یو پکې دغه د افطارۍ دا وخت هم دی سړی روژه ماتې دغې نه مخکې دعا وکړي لاسونه پکې چوت کړي د دعا آداب دي ښه